السلام علیکم دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. خوشحاله ژوند په اړه در سره یو ډیره خوندوره کیسه شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. یو ځای دوه کورنۍ څنګ په څنګ اوسېدلې. په یوه کورنۍ کې به تل شخړې، لانجې او جګړې وي، او په بله کې به خیر، خیریت، خوشحالي او خندا وه. د جګړه مارې کورنۍ ښځې یوه ورځ خپل خاوند ته وویل: زموږ هره ورځ پرېږده او جګړه وي، او زموږ ګاونډیان تل خوشحاله وي، هیڅ جګړه یې په منځ کې نه راځي. راځه هغوی وڅارو چې دوی څه کوي چې دومره خوشحاله دي. ښځې او سړي د ګاونډیانو څارنه پیل کړه. یوه ورځ سړي د ګاونډي د کور څارنه کوله. د ګاونډي ښځې لوښي مینځل. یو څه وخت وروسته پخلنځي ته لاړه. د اوبو باټۍ بې ځایه پرېښی و چې په دې وخت کې میړه کور ته راغی. پام یې نه و او په بالټۍ پښه ولګېده او ډېر بد پرېوتو. ښځه یې ورته ورغله او ورته یې وویل چې خفه نه شې، تا نه معافي غواړم، ګناه زما وه، ما بالټۍ بې ځایه ایښی و. خو میړه یې ورته وویل: عذر ته اړتیا نشته، ته نه یې ملامته، ملامت زه یم، ما باید سترګې غړولې وي او احتیاط مې کړی و. په دې وخت کې ښځې له سړي نه پوښتنه وکړه چې د ګاونډیانو د نیکمرغۍ او خوشحالۍ راز دې معلوم کړو. هغه ځواب ورکړ: هو، موږ کوشش کوو چې په هر کار کې یو بل ملامته ثابت کړو، خو دوی داسې نه دي. دوی یو بل ته بښنه کوي او یو بل ته عفو کوي. په کورني ژوند کې د ګرم پلټنه او معلومول نه دي پکار. د میړه او ښځې بریالیتوب په دې کې دی چې یو بل ته بښنه وکړي. دوی دواړه باید د یو بل کمزورۍ درک کړي او د یو بل کمزورۍ معلومې کړي، او په ناسمو او کمزورو اخلاقو کې د یو بل پر کړنو سترګې پټې کړي. ابو دردا رضی الله تعالی عنه خپلې مېرمنې ته یو وخت وویل: که زه په غوسه شم ته به ګزاره را سره کوي، او که ته په غوسه شوې زه به ګزاره در سره کوم. او که داسې ونه کړو د ژوند بیړۍ پر مخ نه شو بیولی. دوستانو، هر میړه او میرمن که د ژوند دا لار خپله کړي، خوشحاله ژوند به یې په برخه شي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ګټه به مو ترې اخیستې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.